زما معزز محترم و قدرمندو دا ذوالقعده میاشت او ذوالقعدې نه بعد ذوالحجه شروع کیږي او ذوالحجه لسم تاریخ باندې یو عظیم الشان عمل تکمیل تا رسیږي چې هغه ته قرباني ویل کیږي. قربانی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. ابراهیم علیه السلام عمل دی چې امت مسلمه په دونه جوش او جذبه سره دا عمل سر ته رسي. زما معزز ورونو، ابراهیم علیہ السلام تعالی جل شانه زوی ورکړو او دا غزوی د قربانې حکم ورته الله جل شانه کړو او دا هغه په بدله کې الله پاک ورته د جنت نه یو ګډ ورکړو. هغه ګډ ابراهیم علیہ السلام ذبح کړو. دا هغه تاریخ نواخله ترنن تاریخ پورې او تر قیامت پورې به امت مسلمه کې د ابراهیم علیه السلام دا عمل شروع دی او د ابراهیم علیه السلام دا طریقه رایج ده. ابراهیم علیه السلام ټول زندگی امتحاناتو کې تیر کړی. ابراهیم علیہ السلام په داشان کور کې پیدا شوه دی چې هغه کور د شرک او د بت پرستۍ اډه و. ابراهیم علیہ السلام د پلار نوم ازر دی او ازر دا مشرکو. ازر د ابراهیم علیہ السلام سکه پلار دی او دا ازر دا مشرکو او صرف شرک یې نه کولو بلکې دی ازر د بت پرستی عمل کولو، بت پرست او مشرکو او دی سره سره د بتانو جوړون کې هم بت به جوړ کو او بیا به هغه خرصول به هم یو طرف ته به د بوتانو عبادت کولو بل طرف ته به د بوتانو جوړول کولو او بیا به د بوتانو خرصولم کولو او د بوتانو عبادت او بندګۍ ته به خلق را بللهم. نو ابراهیم علیه السلام داسې کور کې پیدا شوی. داسې کور کې پیدا شو ابراهیم علیه السلام چې د شرک یو اډوا د بت پرستۍ یو مرکزو. نو ابراهیم علیه السلام د ټولو نړومبنې خپل پلار ته دعوت د توحید ورکړو. یا بتی او دومره زبردست انداز کې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته خطابات کوي. یا بتی اے زما بابا جانا ولی د داسې سيزونو بندگی او عبادت کې لا يسمع ولا يبصر چې لیدلم نشي کوله، قتلم نشي کوله، امدادم نشي کوله، د نفع او د ضرر مالکم نه دی، چاته فایده نشي ور کوله، چانا نقصان نشي لري کوله. نو د داسې بتانو بندگی ولیکه او دې سره سره د ابراهیم علیه السلام قوم قبیله علاقه وطن ټول د بت پرستۍ نه ډک دی. د هغوی مقابله مخې ته راغله
او دې سره سره چې کم د حکومت خلق دی نمرود دی حاکم دی اغم بت پرست دی او اغم د خدای دعوه کړی نو زما معززو ابراهیم علیه السلام په داشان د شرک په زمانه کې او د شرک په مرکز کې پیدا شوه دی کور کې هم شرک دی بت پرستی ده علاقه او قوم قبیله هم د شرک باندې مبتلا ده د حکومت خلق هم مشرکان دي په داسې ځای کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو او بیا په دې دعوت باندې چې ابراهیم علیه السلام دعوت د الله پاک شروع کړو د بت پرستۍ نه خلق منع کړل په دې وجه باندې ابراهیم علیه السلام اور ته مغرزیدو الله جل شانه ورته اور کې نجات ورکړو برای راست الله پاک اور ته فرمایا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراهیم الله جل شانه برای راست حکم کوي اور ته یا نار کونی بردن اے اور یخشپ ابراهیم علیه السلام باندې نظما قدرمندو حضراتو ابراهیم علیه السلام ټول زندگی د قربان هوا ابراهیم علیه السلام زندگی ټول د امتحانات هوا دې دوران کې د ابراهیم علیه السلام عمر تقریبا 87 سال دی بی بی هاجره په نکاح کې ناسه ده بی بی سارا یې په نکاح کې ناسه ده او د یو بی بی نه اولاد نشته دی سارا بی بی نه هم اولاد نشته دی هاجره بی بی نه هم اولاد نشته دی دومره زمانه کې ابراهیم علیه السلام چې ګیره سپینه ده په دغه زمانه کې د ابراهیم علیه السلام تمنا ده چې الله جل شانه مال یو اولاد راکړي او بچی راکړي نو 87 سال د ابراهیم علیه السلام عمر دی په دې عمر کې الله جل شانه د بیبي هاجرانا الله جل شانه ورته اولاد ورنصیب کړو اسماعیل علیه السلام کم تا چې ذبیح الله ویل کېږي او چې کله ابراهیم علیه السلام دومره زمانه بعد ابراهیم علیه السلام ته ملو شو اوس د الله جل شانه حکمتونو ته ګوره چې کله ابراهیم علیه السلام ته الله اولاد ور نصیب کړو بی بی هاجری ته الله جل شانه غیږ کې ماشوم واچولو او بچی یې پیدا شو نو ابراهیم علیه السلام ته د الله د طرف نه حکم وشو چې دا بی بی هاجره او د اسماعیل علیه السلام د ځان سره روان کا او هغه ځای ته بوځه کوم ځای کې چې د الله پاک کور د بیت الله دی ابراهیم علیه السلام ځان سره بی بی هاجره را روانه کړله اسماعیل علیه السلام ور سره غیږ کې دی او هغه ځای ته راوستله کم ځای کې چې بیت الله دی هغه ځای کې د الله جل شانه د طرف نه ابراهیم علیه السلام ته دا حکم شوی دی چې دې ځای کې د خپل ماشوم بچی او دا بی بی هاجره دې ځای کې پرېږده ابراهیم علیه السلام راغی بی بی هاجره هغه ځای کې کېنوله چې کوم ځای کې بیت الله دی اسماعیل علیه السلام ور سره دی غیږ کې او ابراهیم علیه السلام سره یو مشکیزه د اوبو ده مشکیزه کې ور سره اوبه دي او یو تیلی کې ور سره کجوري دي ابراهیم علیه السلام د خپل بیبي ته او د خپل ماشوم ته هغه تیلی کې کجوري او مشکیزه کې لګي غونته اوبه نه ور سره خوا کې کېښودلې او بیبي هاجره هغه ځای کې کېنوله اوس الله جل شانه د طرف نه حکم دی چې په دې
غریزه علاقه باندې د دشت بیابان کې ابراهیم علیه السلام ته دا حکم دی چې دا بیبي هاجرم پریږي دا او دا ماشوم حیوان دا اسماعیل علیه السلام هم دلته پریږي. اسماعیل علیه السلام یا غزه کې پری خود بیبي هاجره یا غزه کې پری خودله او ابراهیم علیه السلام ته روان شو. لګي غونته کې وبدي او لګ غونته کې کجوري دي چې ابراهیم علیه السلام د خپل بیبي ته د خپل ماشوم ته پری خودلی. ابراهیم علیه السلام چې کله د بیبي هاجره د خوانه پاسې دو روان شو او بیبي هاجره سوچ کو چې ابراهیم علیه السلام مونږ روان دي. نو بیبي هاجره ابراهیم علیه السلام ته आवाज کوي اے ابراهیم نه دشت بیابان کې چاته پریګدي. اے ابراهیم پدې ځکه چې مونږ چاته پریګدي دلته خو څوک غمخوار انسان نشته دی دې ځکه څوک انسان نشته دی دې ځکه داسې څوک شته نه چې هغه سره داغه په وجه باندې مونږ ډانګرنه واخلو او زم زړه حوصله وکړي. نبی بی هاجره ورته اے ابراهیم پدې دشت کې پدې غریزه علاقه کې چې نو وبشتا نو د خوراک سکان سشته دی پدې ځکه چې چاته پریګدي. اے ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته د الله جل شانه د طرفه حکم دی. ابراهیم علیه السلام شاته نه ګور. بیبي هاجره ورته بار بار وایي اے ابراهیم دې ځکه چې چاته پریګدي انسان نشته دلته کې د خوراک او د اسکاک بندوبست نشته دی. اے ابراهیم چاته پریګدي او ابراهیم علیه السلام مخکې روان دی. ابراهیم علیه السلام دې ته شاته نه ګوري. اخر کې چې بیبي هاجره ته پته لګیدا چې دا به ابراهیم علیه السلام ته د الله جل شانه د طرف نه حکمي. نبی بی هاجره ابراهیم علیه السلام ته اے ابراهیم دا مونږه په دشت بیابان کې پرې خودل تا ته د الله جل شانه د طرف نه ارشاد دی تا ته د الله جل شانه د طرف نه حکم دی. ابراهیم علیه السلام سر خوځي او چې کله ابراهیم علیه السلام سر خوځولو چې او دا د الله جل شانه د طرف نه حکم دی او د الله ارشاد دی. نو بیبي هاجرم د چا په نکاح کې ناسته ده هغه د ابراهیم علیه السلام بیبي ده. بیبي هاجره وایي اے ابراهیم چې تا ته د الله جل شانه د طرف نه حکم دی الله جل شانه به مونږه په دې دشت بیابان کې په دې بې اوبو ځای کې او په دې بې خوراکه ځای کې هیڅ کله به الله مونږ ضایع نه کړي. بیبي هاجرم د ایمان خاونده ده. ابراهیم علیه السلام ته وایي هیڅ کله به الله مونږ ضایع نه کړي. تا ته چې د الله حکم دی الله جل شانه به مونږ د ضایع کېدلو نه بچ ساتي. ابراهیم علیه السلام لاړې او چې کله د دې ځای نه پناه شو نو دعا کوي د دوی ته خدایا دا بیت الله آباد کی. اوس بیبي هاجره خو دغه ځای کې څوک نه کوي خو زما معززو ابراهیم علیه السلام چې کمی اوبه ورته پرېښودلې دي یا کمی کجوري ورته پرېښودلې دي نو بیبي هاجره هغه خوري هغه اوبه څښي او خپل ماشوم مړوي او خپل ماشوم له پی ورکوي. لیکن زما قدرمندو معززو وروڼو د ابراهیم علیه السلام دا تیلې کې دا کجوري او مشکیزه کې دا اوبو تر کم وخت پورې به په کار راتلي تر څو زمانې پورې به دا اوبم وي او دا کجوري بم وي. آخر د ابراهیم علیه السلام د هغه تیلې هغه کجوري ختمې شوې هغه مشکیزه کې اوبه ختمې شوې. بیبي هاجره نهره شوله وجود کې پی ختم شولو. اسماعیل علیه السلام اوږې شولو.
اسماعیل علیہ السلام په جنا شلو نبی بی هاجر سو کی کجوری نشته چې وخوري او بنشته چې بی بی هاجرہ اوس کی او داغي په وجه باندې د بی بی هاجرہ په وجود کې پیرا شو دا ما شوم مور کی زما معزز ورونو بی بی هاجرہ صفوا غر طرف تلاله کم چې دا حاجیان زی صفوا غرم ویني او مروه غرم ویني د زمزم په ځای کې دا بی بی هاجرہ ناسته وه نو صفا غر تلاله او د صفا غر باندې وختله او आवाज کوي اے د الله بندگانانو تاسو کې نو ما سره امدادو کوي زه د امداد محتاج یم لیکن اخو غر دی او خو یو دشته ده هلته خو څوک انسان نشته دی نبی بی هاجرہ د صفا نه راکوشوله مروه طرف ته لاړه مروه غر باندې چې کله بی بی هاجرہ وختله هلته هم دا اوازونه کول هلته هم دا اوازونه کول لیکن مروه غر باندې څوک په نظر باندې ناراضي زما معزز ورونو اوزل بی بی هاجرہ د صفا غر نه لاړه مروه غر ته ورسېدله او د مروه غر نه بیا راله صفا غر ته راځي لیکن څوک انسان نشته چې بی بی هاجرہ سره امداد وکړي او اسماعیل علیہ السلام پروت ته معصوم دی اوګې دی جاری ابراهیم علیہ السلام دا معصوم زوی او چکر دی بی بی هاجرہ او لګولې او چکر او دومره تکلیف سره دا چکر او لګولې صفا او مروه څومره مزل دی چې کله مروه غر ته ورسېدله نو आवाज یې په اوم چکر باندې ذهن ته راغلی نو دا غوږ یې داسې کېښودلو او ځان ته وایي چې څوک شته دی आवाज یې واورېدلو نو بی بی هاجرہ आवाज لګی په صفا په مروه غر باندې आवाज کوي چې ستاسو आवाज ما واورېدلو که څوک یې نو ما سره امداد وکړي نو چې وی کتل جبرئیل علیہ السلام راغلی دی او اسماعیل علیہ السلام سره خوا کې ولاړ دی ابراهیم علیہ السلام دا بچی اسماعیل علیہ السلام خوا کې ولاړ دی تاریخ کتابونه لیکي جبرئیل علیہ السلام دا خپل وزر اوهلو اوبر وتلی چې کله اوبر وتلی نبی بی هاجرہ هغه ځای کې داسې هغه شګې را جمع کوي چې د اوبه اخوا لاړې نشي او د الله جل شانه ته د بی بی هاجرې دا سعیه او دا مشکلات او دا تکلیف دومره محبوب شو چې هر یو حاجی حج کوي هر یو معتمر عمره کوي نو سعی د صفا او د مروه هم کوي حاجی کا حج کوي سعی د صفا او د مروه به کوي معتمر کا عمره کوي نو سعی د صفا او د مروه به کوي او بیا زما معززو د بی بی هاجرې دا سعی الله جل شانه ته دومره محبوب شولا چې کوم ځای کې بی بی هاجرہ اگر رو تلی دا سلو پوزیشن کې تلی دا التبه حاجی او معتمر روزی او چې کوم ځای کې بی بی هاجرہ تیز تلی دا دوړې لګولې ده منډه وهلې ده التبه حاجی او معتمر تیزی او هغه نتیجه ده د بی بی هاجرې د سعی او د مشکلاتو چې الله جل شانه د امت ته الله جل شانه مسلمانانو انسانانو ته د زمزم اوبه ورکوي بی بی هاجرې ورته داسې تړه لګوله لږې لږې شګې ورته راچولې زما معزز ورونو د الله جل شانه رحمت دونه په جوش کې و چې زمزم چینرو خوټ کېدله
او داغه زمزم دا چینا ترنن تاریخه پورې موجوده ده او تاسو سوچ وکړئ په لکو انسانان نه په کروڑو انسانانو د زمزم د چینی اوبس کی لیکن زمزم چینی کې نو بنه ختميږي یو طرف ته ختميږي نه او بل طرف ته د زمزم په چینی کې تغیر ناراضي لس کال د زمزم دا اوبزان سره وساته څومره کلونه چې د ځان سره ساتي وی ساته لیکن د زمزم د دې چینی اوبو کې خون کې رنگ کې دې کې تغیر ناراضي فرق ورکې ناراضي زما معزز ورونو چې ابراهيم عليه السلام دا معصوم زوی اسماعیل علیہ السلام دا د دیار له سکالو شو نو الله جل شانه ابراهيم علیہ السلام ته حکم فرمایلو خوب کې ورته ارشاد فرمایلو چې دا معصوم چې نور اولاد هم نشته دي دا معصوم د الله په نوم باندې ذبح کړ ابراهيم علیہ السلام چې کله خپل زوی ذبح کولو الله جل شانه ورته د جنت نه ګډ راولې غلو او دک واجه د زما معززو چې امت مسلمه د قرباني عمل سر ترسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کې سل خان حلال کړیو سل خان نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې حلال کړو 70 خان ځان سره د مدینه منورې نه راوستیو او دیر شو خان حضرت علی د یمن نه ځان سره راوستل یو روایت کې راځي ابو داود شریف دا روایت نقل کړی دی او خان په دې خانو کې دا شانو چې نبی له صلوات و سلام ته مخه تراله نبی له سلام ته مخه تراله او نږدې شو نبی له صلوات و سلام ته او دا خپل غړانګي نبی له صلوات و سلام ته وړاندې کې د دې نیت باندې چې دا ذبح او دا نخر دا الله رسول اول زما وکي دا غو خان او خان په دې سلو خانو کې دا شانو چې نبی رسول الله تخپل راغه او دا خپل مرای نبی رسول الله والسلام تر وړاندې کې چې اول په مونږ باندې دا نخرو کې مونږ قرباني کې نو زما معزز ورونو قرباني په ډېر انتهایی مینی محبت سره او ډېر انتهایی اخلاص سره او په حلال مزدوري باندې د دې قرباني دا عمل کول ضروری دی نبی رسول الله والسلام یو ګډه لال کړو اقرن داغه خکری وی غټي غټي او ينظر فی سوادین نبی رسول الله چې کوم ګډوري حلال کړو ينظر فی سوادین هغه په توروالی باندې قتل یعنی د سرګونه توري ټاپی ته وي ويمشي بسواف سوادی او ګرځیدل یې په توروالی باندې کول یعنی خپې یې توري وي ويبرك بسوادین او ناس یې په توروالی کول خېټه هم توروا بهترین ګډوري نبی رسول الله والسلام حلال کړو هغه حیوان مستحب دی چې کوم حیوان ته خوخ وي ساور سره مینه محبت دی اوس د یو حیوان سره محبت نه تا خنخ کار کیږي نو هغه مکروه دی هغه حیوان حلال کا چې کوم حیوان ته نږدې وي الله دې په دې خبرو د عمل توفیق راکړي